بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه به د خیر سره په ډیوایس کې الکتریکل فکسچر خو مونږه کړی دي، صحیح ده کنه؟ اوس په دې کې څه کمیونیکیشن دی، پکې ډیټا ده، پکې صحیح شو. کمیونیکیشن، ډیټا او ټلیفون دا خو تقریبا د دې د فیملی ټول یو شان دي. کمیونیکیشن، ډیټا او ټلیفون دا درې وړ نه دي، دا یو شان دي. فایر الارم مونږ کړی کنه، لایټینګ زموږ سره سویچز دا مونږ کړی دی کنه، نرس کال مونږ کړی دی کنه. خیال دی خو سکیورټي پاتې ده، په دې کې سکیورټي پاتې ده، ټلیفون پاتې ده، ډیټا او کمیونیکیشن. صحیح شو. نن به ان شاء الله موږ د دې ځای نه وځو. مطلب دا چې زموږ سره څومره کمپوننت دي کنه، څومره الکتریک کمپوننت دي، باقي کې زموږ سره یو حصہ اب مکمل شي. خیال دی نو چې دا حصہ مکمل شي نو په دې کې کار کیږي. صحیح شو کنه؟ چې دا مکمل شي نه نو په دې کې به کار بیا نه کیږي. صحیح ده کنه؟ دلته کې چې موږ کنډیوټ او دا سيزونه یادو، دا خو زموږ سره ټوله پیپونه کار دی. خیال دی یا کیبل ټری دی. مطلب دا چې موږ چې دا کوم پروژیکټ جوړ کړی دی د اوس دغه سوال په کار دي. نو ما ته به خیر ان شاء الله په یو کلاس کې دا دې ته به د خیر سبا موږ انټر کیږو. زمونږ به وو بیا سي زمان څنګه بلل شو دغه به ټول نغړ څه کېده. خیال دی کنه؟ او د غیرش مشو به موږ دغه څه کار دی، خو ځان لا باسي وګرځره چې دې خلکو څه کړی دی. هلته د ټلیفون پیټینګ څنګه شوی دی یا د انټرکام پیټینګ به څنګه شوی دا لکه زبردست پروجیکټ دی دغه. نه نه هلته چې به کار کېدو چې هلکان به مې اکثر بوسته هغه به مې په کول نه چې موږ خاص ودې دغه راغلي کارګرانو به کار کوو چې موږ به دغه کوو. ټیک شو. نو موږ به راشو سکیورټي سیسټم ته. سکیورټي سیسټم کې زموږ سره څه دی؟ نو سکیورټي ډیوایس فیملی از لوډ. حق زړه خبره ده چې فیملی به څنګه لوډ کړي. मुंगा दा खबर करी सिक्योरिटी सिस्टम में काम शुरू करने से पहले हम इसके लिए फ्लोर प्लान बनाएंगे, जैसा कि पहले से मौजूद पावर प्लान, लाइटिंग और सीलिंग प्लान, इसी तरह का प्लान व्यू ऑलरेडी मौजूद होता है. दा खबरكم زي لکه چې نوې کار کوم زه به خامخا ولا ویو پلان بورل دغه جوړوم. او اوس مطلب دا چې لکه دا غي خپل لکه دا فایر الارم دی د دې خپل بند کی دا لایټینګ بم کار کړی دی، نرس کال کې مونږه په پاور کې کار په سیلینګ کې کار کړی دی. ٹھیک شو. اوس دغه شانتي ویو د دغه لوم بکار ده، سکیورټي لوم بکار ده. صحیح شو چې باغې کې صرف د سکیورټي خبرې ښکاري او نور بکې نه ښکاري. نو چرته به زما ویو ته به زما او ویو کې به فلور پلان ته زما په فلور پلان کې به دا ایډیټ کوم چې ایډیټ مې کو دلته کې سری کنه نرس کال نو دلته کې به راشي نیو به جوړ کړي سکیورټي سیستم. صحیح شو. سکیورټي سیستم موږ جوړ کو د دې سب ډیسپلین باندې موږ جوړ کو سکیورټي. صحیح شو کنه؟ دا اپلای شو، دا به وکړي شي، دا به اپلای شي، دا به وکړي شي. صحیح شو. دا به زره ګلا کوم. نو فرست فلور، ګراوند فرست او سیکنډ، دا درې فلور به زره راوړي. دا وګورئ سکیورټي دا دلته په سټینګ کې راځي بخپله لکه A B C D E F G. خیال دی A to Z راځي نه چې دا موږ دې سیلینګ له 1 ورکو دی له 2 ورکو دی له 3 خو دا ټول د الکتریکل انډر دی نه چې د الکتریکل انډر نه نو بیا به موږ دغه کو الکتریکل انډر به ذکر اوري زموږ سره پینل به ټول دا استعمالي. صحیح ده. نو دې بیا موږ دا جدام جوړولای شو نه دا ټیک دی. صحیح ده. په الکتریکل سکیورټي سیستم ته اوس راشه په دې کې فلور پلان ته راشه، ګراوند فلور ته پکې راشه. صحیح شو. دا زموږ سره دا اتوماتیک لیکلي دي. دلته کې راشه فایر الارم کې څه دي 2 2 دی کنه. صحیح ده. په سیلینګ کې څه دی؟ په سیلینګ کې نشته نه، په دې کې 2 دی، په لایټینګ کې سره څه دی 1 1 دی نه، دلته 3 نه، دلته سره نشته نه، دلته کې زموږ سره 4 راغلی. مطلب دا چې دا زموږ سالورمه ویو ده. صحیح شو کنه؟ موږ یې کوم جوړه کړی. ټیک شو. خیره خاطر علامه په سکیورټي کې په فلور پلان کې په ګراوند دا غصب ډیسپلین دی سکیورټي کې. صحیح شو کنه؟ نو اوس بل کې چل کوم
ګراوند فلور ته خو زه راغلی خو په ګراوند فلور کې چې ماته څه ښکاري دا به ټول څه کوم دا به اف کومه ښه ځکه چې په دې کې زما سره دغه نشته نو ښه خبره ده چې دا پینل دې اف نشي او نور د ټول هر څه شي اف شي صحیح شو د خیره نه نه دا ټول دا ټول دا زه سره لږ ما سلیکشن وکړي زه خو نوی کار کول غواړم کنه نوی کار وکوم نه یا دا ټول ما سلیکټ کو سم یې وکړم او ټول می سلیکټ کو رائټ می کلیک کو هاید الیمنٹ زموږ دلته کې نور کار شروع کیږي خیال دې کنه د سکیورټي په حواله سره نو دا خو د سکیورټي ځګې نه که زموږ چې کې په کار شي په دې رستنو الیمنټس کې نام دلته کې شو کولای شو صحیح شو ښه دا خبره موږ کړې ده اکسس اینڈ سکیورټي په دې لیکچر کې موږ سوال یو اکسس او سکیورټي په باره کې به خبرې کوو کنه संग जमा हुई है हमें किसी भी दूसरी सिस्टम की तरह मुख्तलिफ अज्जा की ज़रूरत होती है जो कि एक फैमिली के तौर पर काम करती है जैसा कि द फिंगरप्रिंट रीडर सही देखा ना फिंगरप्रिंट रीडर कार्ड होल्डर या कार्ड रीडर की होल्डर या कार्ड रीडर सही शो अदबार तकरीबन यो शांति फोटोमेट्रिक रिजेक्टर वजह मुझे लिखा है दाई जानिब एक मैग्नेटिक डोर होल्डर भी नजर आ रहा है सही देखा ना वस دا شنو نه دي دا فینګرپرینټ ریډر او دا زموږ سره دا فیملی مونږ لوډ کوو ګورو دا ښه چې موږ ځان په خبره باندې پوه زبر راشه ما ښه خبره ده چې دی او فیملی لوډ کوو سیستم ته راشه په سیستم کې راشه ما کمپوننت هغه کوم ډایرکټ لوډ کیږي خدا خپل کیټګری دی زی بخپل دلته کې ما دا بیا لوکیشن هم خورې ده کم چې مونږ دا عموما زو صحیح ده اوس موږ باغی کو ولاړو الډی په ولاړو کنه په الکتریکل کې به می بي کې به انفارمیشن دا سکیورټي دلته ګورئ سړي کړی دی کارډ ریډر زموږ کوم د دې خپل سکیورټي کارت هغه چې موږ هغه ماشين ته ونیسو چې هغه ریډ کی د دروازه کولاو شي یا د سړي ازری ولګي الکتریک لاک مطلب څه دی دا دی ګوره الکتریک لاک دلته هم لیکل کړه دا الکتریک لاک مطلب دا نه چې دې لمونږه څه پاسورډ یا دغه نه ورکړل دا د ډور با نه ګلایږي صحیح شو کی کارت او دا کارت ریډر تقریبا یو شان دي کار کوي صحیح شو سا کارت دي چې هغه به انسرټ کې وایي کنه سکیورټي الارم هوته پیژنې سکیورټي سایرن عامه خبره دا سپیکر دی خیال دی ودا نو دا خبره ته پیژندې دا د مطلب کې لیکلي هم دي ډیټیل مې هم لیکل دی دغه مونږ بیا دا خبره کړې چې د مونږه کوم دا خو سکیورټي الارم دی دلته خو بجو دا خو الارم دا دغه لپاره دی مطلب دنه چې کوم سکیورټي ګارد ناسي دا دغه لپاره دی او دا خو بیا د خلکو لپاره دی صحیح شو یا د نو سکیورټي ګارد لپاره دی خو من دا به هغه پټ دی صحیح شو دا خو هر څوک د دې خبرېږي چې خطر ده او د دې خو بجو په خاص قسم خبرېږي چې خطر ده صحیح ده کنه مونږ بیا دا خبره کړې چې په دې کې مونږ دا خبره مونږ یې چې چل بکو د لاک دا اونچائی بسونه ساتو بیا 20000 ملي میټر صحیح ده کنه کتل ته کې په ملي میټر کې ویلیو ورکې نو هم راځي مونږ وایو چې زمونږه د انسان د دې رساینه سونه چوتي ده د انسان د رساینه چې د 20000 ملي میټر د دې لکه چوتي صحیح شو کنه 1002 یا 1200 ملي میټر دا دلته کې په دې ځای کې دا خبره موږ څلور فوټه ساتو وا ته فوټه ساتو کنه دا خبرې دی د دې ځای الیویشن چې دا ډیوایس په داسمه کې نه چوت څومره لګي صحیح شو کنه اوس چې په دې کې ستاسو په کار هغه به دې سکی هغه دې سلیکټ کې ټیک شو کنه په دې پاور کې زموږ سره دا په ټول ز سلیکټ کوم خا دا خو په ټول راړم دی په خپل کیټګری دراشي صحیح چې دلته کې دا تصویر په دې سره تاسو دغه شو گزارې وشو کنه زين کې صحیح شو ها زه دې پاور ته راځم فلو پلان کې ګراوند
دلته پکې ډور ښکاري که نه او په دغه ځای کې پکې دلته پکې دا ډور شو کول غواړي صحیح شو که نه په دې ځای کې څه دي ډورز پکې نشته د دې مطلب دا چې دکې دا الیویشن یې څه دی ماوس کې راځګې به لږ بدل کړه دې خوا ته دلته لګېدلی نه ٹھیک ہے صحیح صحیح دی نه صحیح شو ها دلته کې زموږ سره ډورز نه ښکاري مطلب دا دی چې کله داسې څه خبره راغله نو موږ ته دې پته ولګي چې په څه کې به چینجز کول غواړي ویو رینج کې ها په څه کې لږ به راشو بره هلته کې ویو رینج وکړو ایډیټ ویو رینج که دلته کې ویو رینج ما په خیال چې نه ښکاري نو که نه رینج بیس لیول ویو رینج پکې دی دا ویو رینج ته که موږ وګورو نو دی څه دی دی ایډیټ کېږي نه صحیح شو که نه د هغې وجه اوس ته مونږ لاړ شو دغه ته ویو ته به لاړ شو په ویو کې به لاړ شو پلان ویو ته فلور پلان ته دلته کې به مونږ راشو دا سیکیورټي سیسټم نه دې ته به راشو ټیک دی که نه دلته کې به دې ویو رینج شي هغه به ایډیټیبل وي دا ویو رینج دی که نه په دې کې به څه لیکلی شي ساتو او دلته کې زمونږ ټول کمپوننټ د ځمکې نه به 4 فوټ په فاصله کې لیکي خیال دی نو مونږ دا 3.5 کو یا 4 به څه به کو 4 به دا اپلای کا چې اپلای مې کو لاندې وګوره ډور ټول ویزیبل شي نه مطلب دا چې کټینګ لاندې راکوشو دا کټ شو 7 فوټ ته خته نو چې 7 ته خته نو دا 7 د ټولې دروازې کته وي موږ د نخ کارېدو صحیح شو نو کټینګ ولا موږ راکوس کو سوته 4 فوټ دا نو چې 4 دی راکوس کو زموږ ته ویزیبیلیټي رااله صحیح شو کنه اپلای اوکې کار شو او کنه به کې په ډور کې بکار کولو ښه اوس به زه راشم سیسټم ته په سیسټم کې به اوس د ډیوایس ته چې راشم کنه سکیورټي ده اوس په دې زمانه تاسو نه کوي نه ښه سکیورټي الارم په کوم ځای کې وکړه دي دا موږ وایو چې دا زموږ سره سکیورټي روم ده نو سکیورټي الارم دلته وکړ سایرن به بهر ولګو او سکیورټي الارم بدل نه ولګو یو خبره شو دلته راشه الکتریک لاک خلک برسه لګي په دروازه صحیح شو کنه نو په دروازه لګي نو ډور لاک باندې ولګي ٹھیک شو کنه ها دا ټول به یو ځای کې کی کارت مطلب په انټرنس باندې کی کارت خلک لګي کنه زه بل دې راوړم دا کی کارت په دې انټرنس باندې ولګو سکیورټي الارم دا به بهر ولګو بهر به ولګو ٹھیک شو او دا سکیورټي الارم ما ولګو ښه سکیورټي الارم خو ما یو دن نوم لګولم دا سایرن به بهر ولګو دا یو ما دننه لګولې نو او دا ما دننه لګولې ټیک شو دلته کې راشم ډیوایس ته سکیورټي کارډ ریډر به هم دلته کې ولګو صحیح شو کنه د دې سره به ولګو او کنه صحیح شو کارډ ریډر مې دلته ولګو او کی کارت نه نه هغه په دې مین دروازه کې لګو دې کنه په ډور لپاسه خو نه لګو مخ چې خلک را دن نشي نو صحیح ده کنه دا بایومټریک ویریفیکیشن او دا کیسه به څه ودل لګیدلی کنه صحیح شو کنه هم دا مین ډور ده نو دا خبره ته موږ دلته ولګولې سکیورټي هغه موږ سم ولګولې بهاري ولګولې اوس دلته خو پینل بکار دی خیال دی دې ته ما پینل روم وي as for example صحیح شو بیا په صحیح ټرین کې به موږ خبره غیده پینل روم به جوړ
دا خو خیر زه اوس هسې تا پوه کوم که نه پینل خو موږ دغه ځای کې اخیستی وې ښه ستا خبره چې دلته کې ما ډور لاک لګولی دی نو سایرن مې هلته کې لګولی دا څه دی سیکیورټي الارم او دا څه دی سیکیورټي سایرن دا ګول دی او دا لیجن دی صحیح شو نو دا زموږ سره سیکیورټي روم دی دا فار ایگزامپل دا زموږ سره او دلته کې به پینل ولګي صحیح ده که نه چې دا ورسره ټول کنیکټ شي یا که دلته زه سیکیورټي روم هم که نه نو دا ډور لاک نه دی دا سی ایس کا دا به دې مکمل ډورز باندې لګولی شي نه شمه دا ګورئ به هر ځای باندې لګي خو دا زموږ سره په ډور باندې دی ټیک شو که نه دا زموږ سره سیکیورټي روم دی دې نه به یې لرګ صحیح ده ستا خبره چې پینل به دلته ولګو پینل چې زه لګوم ما ته دا مسله راځي که نه چې پینل ډېره کامن پکار لکه څنګه چې د فایر الارم نرس کال داسې به د سیکیورټۍ دپاره وي نو که ستا یادي نو مونږ دې الکټریکل دلته کې وګوره څه دی نرس کال کنټرول پینل دی نو دا خو ما تا ځان له سیو کړی و که نه خبره ما تا ځان له سیو کړې نو ګورې زه رالم دلته کې دا زما سره هغه فیملی دی کوم ځای کې ایډیټ فیملی په دې کې ته وګوره نرس کال به کیږي دا دی که نه سمپل دا څنګه اوپن یې کړه واپس یې اوپن کړه اوپن شو که نه سیو ایز یې کړه ښه سیو ایز یې کړه سیو ایز یې کړه په فیملی باندې او دلته کې به نوم ورکړو ښه نوم به له څه ورکړو سیکیورټي صحیح شو که نه دا یس که په دې کې نو څه خبره خو نه ده بس دغه ټیک دي که نه دا به ورته جوړی ته چې بیا په کوم ځای کې کار کوي دلته به نه نه دې کې دا او دا خپل لکه داسې خبرې دي که نه چې دا کامن مارکیټ کې چې سب دې زمونږ لوډ او دا شیزونه نه کالکولیټ کوي دې زمونږ نه به دغه څومره ډیوایسز ولګېدو څومره کنټرول پینل دا قصې به په دې کې کول پکار دي ښه نرس کال په ځای باندې به داسې شي سیکیورټي به شي ټیک شو بس دغه مولا چینج کو لوډ اینډ ټو پروجیکټ دا دې پروجیکټ ته څه کو لوډ کوي وته ها نو کوم ځای کې لګو دا باندې موږ دلته کې راشو دلته کې به لګو سیکیورټي کنټرول پینل دلته کې راشه صحیح ده که نه دې له به نوم ورکړو ښه ځکه چې نیم یې مسټ دی صحیح ده پینل نیم به صحیح سیکیورټي PL1 دا نوم شو صحیح ده که زه دا ټیګ لګوم نو انوټیټ ته به ځم انوټیټ ټیګ ته به راشم د لیډر نه به نښه درکړم دلته کې دا به خپله باندې راشي دا هغه نوم دی دلته کې چې موږ ورکړی صحیح شو که نه دلته کې ته کلیک کړه روټیټ را روټیټ کړه ما چې موږ دې پته ولګي ګولې شي که نه لږې وته خو دا به کوو ټیکس به کوو صحیح دی که نه ځکه چې دا ټیک نه وي نو موږ به بیا ډرنګ څنګه پیژنو ښه اوس ګوره ښه اوس د دې دا سرکټ جوړو صحیح شو که نه سرکټ پوره څنګه جوړو دا 1 by 1 هم دې ځای ته موږ راوړی شو دا زیاتره 1 by 1 یې مو پوه شئ که نه ځکه چې دا څه کمیونیکیشن شانتي نو دې یو بل سره تړون وروستل او خیال دې ورته زیاتره کوشش دا کوي لکه زه ستاسو څنګه په ټلیفون کې یو په زرګونو تارونه تلي خیال دې جدا جدا کنیکشن یې جوړې کړي ټیک شو نو که جدا جدا کنیکشن یې جوړو هم جوړولی شي صحیح ده او که ټول یو جوړو جو هم جوړولی شي نو ډور لاک په یو جوړ کړو دلته وګوره صحیح دي که نه سیکیورټي دلته کې راشه د هغه سره د هغه سره څه شو دا یو سرکټ شو اوس دلته کې راشه صحیح شو که نه
د دې دا ریډر او دا د سکیورټي ته راشه دا اتوماتیکلی هغې ته لاړې پینل شو او دا دواړه سلیکټ کړه دا په خپله هغې ته لاړو ټیک شو که نه نور پکې څه نشته که ته له تارونه شو کېږو تارونه د دې نه هغې ته راوله او د هغې نه دې ته د دې نه بیا هلته بوځه مطلب دا دی سیسټم کې زه ولاړ یم که نه که ته جدا جدا دلته کې به راشي صحیح دی که نه په دې کې دا یو کمال به وي ګورې ښه که ته چې د ډایرکټ دا وایر اخیستو نه که نه دې بیا بل مطلب خیال دې ده که نه ودېږه دی مونږ په صحیح ځای باندې کلیک کړی دی ځکه د خپل ځای او خپل ځای دی پکې دی هلک ولې نه لګېږي دې ځای کې ته راشې دلته کې کوه دې ځای کې ګوره دی دا ماوس کې ماوس ته بیا بدل نو اوس دلته ګورې مونږ کله چې وایر راولو که نه د دې خپل ځای دی دا دې ته سنیپ کېږي دا د هر یو سره دی دا هر یو سره دی د دې سره هم دی نه په دې مې کلیک کو ګورې دغه مې کلیک کو بلکل د دې نه بیا راشه ودرېده فټینګ یې بیا داسې دی صحیح ده چې تا جدا جدا سرکټ جوړې کړي که نه دلته کې راشئ لږ نږدې ورته راشه خیال دی که نه بیا د دې نه راواله دلته کې راشه دې ته وینې د دې نه راشه دې ځای ته بیا دې ځای ته وینې او دلته کې اسکیپ ووهه خیال دی اسکیپ چې ووایي دې ته بیا موږ ځان شاته مخکې کولی شو مطلب د دې خبرې دا شو چې دی جدا جدا سرکټ ته دی جوړ شو د دې موږ ته پته څنګه لګي رایټ په کلیک کوم براوزر ته ولاړ شم سیسټم براوزر کې دلته الکتریکل والا لس سیسټم شته فایر الارم هم دی نرس هم دی پاور دی سکیورټي ده په سکیورټي کلیک وکړه سکیورټي پینل 1 سره څوک څوک دي درې سرکټي دي ورته خیال دی ورته دا پته ولګېده که نه کم دی لایټینګ نو لایټینګ به پکې شوی نه وي که نه کله خو یې پکې و هغه به پاور کېږي که نه نو لایټینګ خو د پاور دا خو د دلته کې چې کومې خبرې دي خو د پینل خبرې دي که نه جدا جدا لایټونو خبرې ورته دي صحیح شو که نه ودرېدو دقه سکیورټي سیسټم ګرانې خبرې خو پکې نشته خیال دی ګران را ګران پکې څه شته ګزارې کړې ده صحیح شو که نه دا خیال سره داسې دا بیا د تل فرست فلور دپاره د سیکنډ فلور دپاره پکې هم سیم خبرې را روانې دي ښه خو صرف کمپوننټ یې چینج کېږي او که نه خو خیر هسې هم پته لګي چې جدا جدا به کار دی خو د ریکوایرمنټ مطابق که نه دا خو نشي کولی دلته خو باقاعده سکیورټي روم به وي کنټرول روم خو به وي که نه مونږ لکه په هر ځای کې دا سیسټم کولی شو چې ریکوایرډ په کوم ځای کې او بیا دلته کې مطلب دا چې دلته کې نوی پروګرام بیا نوی ضرورت نشته دی مطلب چې پینل خو ستا په لاندې کنټرول روم کې دی ته صرف دلته کې نور څیزونه لګوه ته صرف دا دغه د هغې سره کنیکټ کوه پوه شوې ځای به ورته نو صرف پینل به ورته سلیکټ کړې او داسې په خپل لکه سرکټ یې جدا جدا ساته او هلته کې ستا سره چې پینل راغلی هغه که په ګراوند فلور لګېدلی او که په د ګراوند نه لاندې لګېدلی
کې صحیح شو نو ته چې کله د خیر سره دلته کې راځي کنه اول دا سیزون دا چې وایي دا شته به دې بندو کنه ناشته دې ځان ته یې هایډ کوه ډیلیټ نه کېږي هایډ اوس دا کنټرول زیډ کا د دې نه دا ګوره دا دغه ته هایډ کیږي دا سلیکشن کوم کنه جو ډور سره هم سلیکټ کیږي خیالي ده وتا نو ځکه تعالی دې کې څه کړی دی فلټر یې در کړی دی دلته کې د لایټینګ فکسچر دی کنه لایټینګ فکسچر دی زبدي باندې په دې لایټینګ باندې کلیک وکم او رائټ ته هایډ کا د سره کیټګری نه راځي ګوره ها چې کیټګری سره راځي به ډېر خواته بای فلټر کا بای فلټر کې څه نشته نه نو ځکه دا موږ ته بیا یو سلیکټ کول دي یو کومه دا چې سلیکټ کو او هایډ یو ګوره دا ها هغه دروازې دي نه هایډ کیږي نه خالی ده کنه دروازې دي دروازې به دي صحیح شو کنه دا خبره بکې ده چې دروازو خیال بکې اوس دا کوم لینک چې مانی سلیکټ کړل لینک ته دلته کې راشه د هایډ کا لینک څه شو مطلب دا چې هغه دروازې دي څه شوي کنه شوي اوس دا سلیکټ کا دای طریقې دی داتې هغه د ما ټمپرری هایډ کړی دی ودرې نو د ما فول هایډ کو دلته کې ګوره ریسیټی کا وی کنه خبره همدا کیسې وکې نو ښه د وستانه وی کار درې شو پینل لاندې لګیدل په کنټرول روم کې دلته کې د صرف هغه کمپوننت لګاوه صحیح شو نو ان شاء الله امید ده چې ته به دې سکیورټي سیستم باندې ډېر خپل شي وځو ټلیفون ته صحیح ده کنه ټلیفون لپاره به ویډیو جدا جوړو